د زرغون تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ په دې هیله چې تاسې به خوشحاله وئ جوړ به وئ او د ژوند شپې او ورځې به په خیر سره در باندې تېرېږي. قدرمنو اورېدونکو لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په لړۍ کې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یا مبارزې اړوند پروګرامونه ستاسو لپاره وړاندې کوو. نن بیا هم خوشبختانه چې په دې پروګرام کې یو او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي مبارزې ورځ یا د دې پر وړاندې پروګرامونه هدف دا دی چې ښځې په ټوله نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې د تبعیض، بې عدالتۍ او کورنۍ تاوتریخوالي څخه خلاص یو په یوه آزاد انسان په څېر د ټولو حقوقو څخه برخمن ژوند وکړي. خوشبختانه نن پروګرام کې بیا هم ډېر قدرمن میلمانه راسره دي. د استاد حکیم تڼیوال طبي علومو انسټیټیوټ استاد مولوي صاحب نعمت الله سعادت، د ایوبي الشفا روغتون د داخله څانګې ډاکټر صاحب عمران، مدني فعال صفت الله پیوان، خبریال او ژورنالیست حبیب شاه سمیم صاحب. تاسې ته ښه راغلاست وایو، په خیر راشئ، ستړي مه شئ. سمیم صاحب که له تاسو نه پیل کړو، لومړی د شاید زموږ قدرمن لیدونکي د تاوتریخوالي له نوم سره اشنایي ونه لري، که تاوتریخوالي باندې بحث وکړو چې تاوتریخوالی څه ته ویل کېږي، خصوصا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ظهیر صاحب تاسو ته او د تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته سلامونه، احترامات. امید دی چې روغ او جوړ به وي، خوشحاله او سوکال به وي. نو تاوتریخوالی واقعا لومړی موږ باید دغه نوم او دغه پدیده وپېژنو چې تاوتریخوالی څه دی، څه ته ویل کېږي او څه شی دی. نو ظهیر صاحب محترم، لومړی که پایلې له دې نه وکړو، دغه تاوتریخوالی نوم په خپله دغه د عربي ژبې د خشونت له کلمې څخه اخیستل شوی دی چې د دې معنا په خپله ناقراري ده یا په اصطلاح د نارمل حالت معکوس حالت دی، یعنې په هوښ یا په هیښ باندې راتلل دي، غوسه کېدل دي، یعنې د نارمل حالت نه چې سړی ووړي نو دا تاوتریخوالی دی. خو بدبختانه موږ تاسو تاوتریخوالی یوازې په دې مفهوم او دې معنا باندې پېژنو چې خدای مه کړه که یو څوک فزیکي برخورد کوي، وهل ټکول کوي، لټوکوب کوي، موږ تاسو نو تاوتریخوالی ورته وایو. نه، دغه هغه اړخ دی چې په اصطلاح تاوتریخوالی نور اوج ته رسېدلی دی، یعنې دغه فزیکي برخورد یو حالت دی. خو نه، تاوتریخوالی که موږ د یو چا عزت فرض مثال په پام کې نه نیسو، مقام و منزلت ته احترام نه لرو، فرض مثال غصه ور باندې کوو، قهر ور باندې کوو، د هغې فرض مثال غلط نومونه او القاب کاروو، د هغې کوم حقه حقوق چې دي هغه نه ورکوو، له هغې نه یې محروموو، دا ټول حالتونه په تاوتریخوالي کې شامل دي. تاوتریخوالی نه تنها دا دی چې فرض مثال یو څوک د غصه شي، زه د غصه شم، ته د غصه شي په ما باندې، یا په فزیکي برخورد د صورت ونیسي، یا د وهل ټکول په کې رامنځته شي. نه، دا کوم حالتونه د نورې چې موږ بیانوو، فرض مثال که یو مثال ورکړو، په کورنۍ کې موږ تاسو زیاته غصه او یا په غلطو نومونو د یو چا یادول، سپکول، تحقیرول، د خپلو حقه حقوقو نه محرومول، دا په خپله ټول دا تاوتریخوالي کې شامل شیان دي. نو مخکې به نور هم خبرې ور باندې کوو، د نورو میلمنو سره به هم غږېږو چې د مخنیوي څه ډول کېږي یا څه ډول، او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم له دې نه واضح کېږي. خو که بیا هم رڼا ور باندې واچوي سمیم صاحب، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی معلومه شو چې ښځو ته غوسه کېدل یا ښځې وهل یا ښځې له خپلو حقونو نه محروم کول. نو ظاهر صاحب که په مثال کې واضح وکړو، که نه مثالونه به هم ډېر وي. فرض مثال یو څوک دی په کور کې غوسه هم نه کوي، ښځو باندې په اصطلاح وار هم نه کوي، یا غلط نومونه هم نه اخلي، که نه. خو برعکس د ښځو کوم په کورنۍ کې چې کوم حقوق دي، حقوق سم نه ورته رسېږي. که یو مثال یې ورکړو، ښځه ناروغه ده، فرض مثال ډاکټر ته نه بیول کېږي، داسې حال کې چې دا علاج د ناروغۍ د دوی ته پاملرنه کول، دا یو حق دی. دلته موږ حق څنګه کوو؟ د حق مطابق کو، فرض مثال ډاکټر ته نه بیو، دا په خپله تاوتریخوالی دی. یا په خپله روغه غذا خورو، روغه ډوډۍ ته کینو، که نه خرابه ډوډۍ پاتې کېږي. په داسې حال کې چې دوی هم انسانان دي، دوی هم زموږ په څېر وجود لري، زموږ په څېر غوښتنې دي، فرض مثال وجود او بدن مختلف النوع ذات ضرورت لري. موږ خپله روغه غذا خورو، دوی ته خرابه ورکوو. ظاهر صاحب دا په خپله هم په تاوتریخوالي کې راځي، ولې چې دلته هم یو ډول تبعیض رامنځته شو، دوی محرومه کړل. نو دا په خپله په کورنۍ کې دا بل ډول دی. او همدا ډول غصې خو معمول دی زموږ او تاسو کې ظاهر صاحب، چې غصه کېږو ښځو باندې خدای مه کړه، عادي په وخلي او پخلي کې دوی غلطي کوي، په اصطلاح کوم وخت یا د کارونو مصروفیتونو له امله
یا دویم انسانان دي خو طبعا په پخلي کې اشتباهات رامنځته کېږي، نو په دې وخت کې موږ غوسه کېږو، دا خو یو معمول دی. خو دغه غوسه کېدل دې حد ته رسېدلي دي چې موږ داسې فکر کوو چې دا هېڅ تاوتریخوالی نه دی، نه، بلکې دا هم پخپله یو تاوتریخوالی دی چې لا هم شته هم کورنیو کې. صحیح، ډېره مننه سمیع صاحب. ډاکټر صاحب، سمیع صاحب د تاوتریخوالي اړوند بحث وکړ او تاوتریخوالی واضح شو چې هغه په کورنۍ کې خصوصا زموږ موضوع همدا نه چې د ښځو پر وړاندې که موږ په همدې برخه کې ډېر پاتې شو، هغې ته غوسه کېدل یا هغه د خپلو حقونو نه محروم کول یا په اصطلاح وهل یا هغې ته سپکې سپورې کول یا بد نومونه ورته اخیستل، دا ټول تاوتریخوالی دی. که چېرته یوه کورنۍ کې همدا تاوتریخوالی موجود وي، د ښځو په روح او روان باندې څومره بد اغېزه کوي، څومره ښځې په ذهني ډول ځپلی شي او زیانمنولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې د زرغون راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته، راغلو مېلمنو ته، درنو همکارانو ته، ظاهر صاحب تاسو ته زړه دله سلامونه وړاندې کوم. راځو پوښتنې ته. دغه ناروغي یا دا تاوتریخوالی دا د دې اخري عواقب چې کوم دي ډپریشن دي، دا څنګه رامنځته کېږي؟ دې په میکانیزم ملت باندې لږ تفصیلا خبرې کول غواړم. هغه دا چې که چېرته موږ تاسو فکر وکړو یو څوک چې ډېر غوسه کېږي، ډېر غمجن کېږي، یا هغه کس ډېر کمزوری وي او یا هغه څوک وي چې هغه په تېرو حالاتو کې داسې ژوند تېر کړی وي چې ټول عمر یې یا په سمڅو تېر کړی وي یا د چا د تاثیر لاندې تېر کړی وي. د دې میکانیزم چې د وجه چې د راتلونکي اسباب د څه دي چې د اخري انجام به د څه کېږي. ګوره، کله چې موږ عصب فعالیت کوي، په عصب کې موږ دوه ډوله مادې لرو چې یو د سیروټونین په نوم دی، بل د ډوپامین په نوم دی. دا د یو بل په تقابل کې واقع دي. که چېرته یو د بل سره په سکیل یا په اندازه کې فرق راځي، نو زموږ ستاسو د اعصابو چې کوم هغه سیګنال چې کوم دي، کوم سیالي چې کوم انتقالوي، د هغوی کې فرق راځي. دغه سیالي که چېرته اعصابو ته صحیح لړۍ نشي، نو زموږ په وجود کې لا هم کمزورتیا منځته راوړي، یو قسم ته ډار زموږ تاسو په وجود کې پیدا کېږي. د دې ډوپامین او سیروټونین لیول جګېدل یا ټیټېدل، دا د دوی د افراز یا د دوی جوړېدل یا د نهي کېدل، دا د دوی د انسان په ژوند په حالاتو پورې تړاو لري. صحیح ده، په وجود کې بعضې داسې ځایونه شته، داسې ارګانونه شته چې هغه سیروټونین د اعصابو د سکیل د ساتلو دپاره افرازوي. خو که چېرته یو څوک دوامداره د سټرس لاندې وي یا دوامداره د دې فشار لاندې وي، هغه مادې یا غدې چې دغه شیان افرازوي، د هغه مخنیوی کوي. یا امکان لري د هغوی فعالیت دومره حد ته ورسېږي چې د دوی په منځ کې د کوم اندازهګیري چې کومه ده دا خرابه شي. که چېرته دغه اندازهګیري د دوی په منځ کې چې کومه دا خرابه شي، نو په وجود کې مختلف نوعه بیمارۍ منځته راوړي. چې د هغوی غټه بیماري هغه دا ده چې هغه ډپریشن ته ځي. څنګه ځي؟ ګوره، یو کس دی، موږ تاسو ډېر وخت لپاره حتی تهدیدوو، تاسو په معاشره کې لیدلي وي، خپل اولادونه وګورو یا داسې په معاشره کې ماشومان وګورو چې هغه ډېر وخت د تهدید سره مخامخ، هغه ماشوم یا طبعا ډېر شوق اوسي چې هېڅ خبره په هغه تاثیر نه کوي، یا هغه ماشوم دومره ډارن اوسي چې د ډېره ډاره د کوره نشي وتی. د دې علت دا دی چې دوی په منځ کې چې کوم هغه سکیجول چې کوم د دوی د ژوند لپاره جوړ شوی دی، هغه سکیجول کې د سیروټونین او ډوپامین د اخیزو یا د هغوی د فعالیت مخه نیول شوې ده. ګورئ، که موږ تاسو بل یو مثال درکړم چې موږ تاسو وګورو، هغه زنانه که چېرته چې موږ تاسو سره ډېر ناوړه برخورد کوو که نه، هغه که چېرته روح کار هم کوي، هغه ناکار غلطېږي. علت یې چې د هغه سیګنالونه چې موږ د دې دپاره چې وجود ته د اعصابو طرف نه انتقال شي، د روح کار کولو دپاره هغه د وجود د کمزورتیا یا د سیګنال د غلط تک طرف ته د وجې هغه چې کوم د کار ته نه خرابېږي. اوس راځو د ډوپامین او سیروټونین چې کوم دي د دوی د افراز دپاره، چې دا څنګه کولی شي چې مثال خپل د وجود فعالیت سم وساتي. ګورئ، د هر یو شی چې موږ تاسو په جامعه کې ولرو، یو فیډبیک لري. که چېرته یو غلط کار وشي، د هغه دپاره سم کار کول دپاره یو بل موقع لري. که چېرته یو سم کار وشي، نو طبعا د داسې یو حالت سره دی مخامخ کېږي چې هغه نه غلط کار هم کېږي. د دوی دپاره فیډبیک دی چې د ژوند په تېر شي. د دوی د دواړو دپاره د سیروټونین او ډوپامین دپاره فیډبیک د دواړه انزایمونه دي په وجود کې. که چېرته دغه خراب شي، نو زموږ وجود د سیستم چې کوم دی، لکه یو مخابراتي سیستم ریښه چې خرابه شي، نو وجود طبعا خرابېږي ورسره. دغه انظار، دغه اسباب د دوی اخري انظار چې کوم دی، هغه اخره ناروغ تر دې حد رسوي چې مرګ ته رسوي. علت یې څه دی؟ ګورئ، کله چې په سیروټونین ماده زیاته شي، ډوپامین کمه شي، علت یې دا زیات سبب یې څه دی؟ زیات سبب یې دغه دی، یو چا د تاثیر لاندې ساتل، یو سټرس لاندې ساتل دي.
که چېرته د سیروټونین زیات او ډوپامین کم شي موږ په وجود کې موږ وجود کې د هغه سیګنالونه چې عصب یې نورو برخو ته وضو ته رسوي په دوی کې لیول های کېږي. که چېرته های شو دغه کس خدای ما کوه داسې یو کار د دې نه کولی کېږي چې هغه د دې حده پورې چې مقابل جانب تر مرګه پورې رسوي. داسې یو کار کوي چې زموږ په ټولنه کې زموږ د ستاسو د شرم باعث ګرځي. داسې یو کار کولی شي چې زموږ ستاسو اولادونه د هغوی تربیه هم خرابولی شي. که په تدریج ډول لوړېږي د دوی عادتونه اوړي او د اولاد عادتونه ماړوي. که چېرته د ډوپامین سویه ټیټه شي نو په دې حالت کې وجود چې دی د دې کمزورتیا یا د مسل ریجیډیټي چې موږ ورته وایو دغه رامنځته کېږي. کله چې کمزورتیا رامنځته شي هغه کس ډېر زر غوسه کېږي او د لاسه داسې یو کار کېږي چې د هغه د لاسه موږ تاسو خپله به داسې فعالیت دی ونه کړي چې یو هدف ته ورسېږي خو داسې یو فعالیت به وکړي چې د هغه نیمګړتیاو د وجې نه زموږ تاسو په زړونو کې د هغه دپاره کرک او بوس پیدا کېږي. راځو دې ته چې په ډپریشن دا په کومو حالاتو کې زیاته اوج ته رسېږي. ګورئ که چېرته موږ یو څوک دایم دپاره د سټرس لاندې وساتو یو څوک دایم دپاره داسې وساتو چې هغه باندې موږ فشار راوړو هغه تهدیدوو ذلیله کوي د هغه ذهن اخر دا غواړي چې یو داسې کار وکړي چې زموږ ستاسو په زړونو کې یو منظم ځای پیدا کړي. د دې کار کولو دپاره انسان د طبعاً کوشش کوي د دې دپاره داسې کارونه د دغه نه صادریږي چې هغه نشي کنټرولولی تعامل نه وځي. همدغه وجه ده چې که چېرته څوک دایم دپاره موږ تاسو تر فشار لاندې راولو دایم دپاره څوک ذلیله کوو دایم دپاره یو چاته تهدید ورکوو نو دوی د دې حده پورې رسېږي چې د خپل ځان وژنې نه علاوه د بل چا په وژنې باندې دوی سرپه نه کوي د دې دپاره چې خپل ځان هغه کړي. د طب له نظره څه چې اسلام ویلی دی نو طب د هغه نه بهتر نه دی. د طب له نظره د څوک چې ډېر تهدیدېږي د هغه په وجود کې سیروټونین های کېږي. سیروټونین ماده چې کومه ده دا ورکې زیاتېږي ډوپامین یې کمېږي. کله چې ډوپامین کم شي په دې حالت کې انسان د مخکې واقع مو چې کوم بیان کړل دغه منځته راځي. خو برعکس که چېرته یو داسې څوک چې موږ تاسو هغه خدای نخواسته څه فزیکي برخورد وکړو په داسې حالت کې دې ماده برعکس کېږي سیروټونین کمېږي او ډوپامین اخیزې لوړېږي. که چېرته ډوپامین اخیزه لوړه شوه سیروټونین کم شو په دې حالت کې بیا انسان نو په دې فکر کوي چې داسې یو کار دنه انجام شي چې هغه د ذهن نه غواړي د وجود نه غواړي. مثلا یو څوک راځي غلا کوي مثلا یو څوک راځي قتل کوي مثلا یو څوک راځي داسې یو ناوړه کار کوي چې زموږ ټولنه کې ډېر بد لیدلی شي د وجود نه غواړي د ذهن نه غواړي. خو اما د دې حالت نه چې د په وجود کې د دغه هورمونونو یا د دغه موادو زیاتوالي د وجې نه دوی وجود بلکس خپل کار کوي. داسې یو کار وکړي چې د فکر کې نه راځي د په سوچ کې نه کار نه راځي هغه کارونه د نه وشي. نو دا حالات کې یو څوک موږ دایم دپاره داسې یو سټرس لاندې یا فشار لاندې وساتو نو کولی شي دغه واقع به ته موږ ورسوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم راګرځو. پیوند صاحب وړاندې تاوتریخوالي په اړوند ډاکټر صاحب مفصلې خبرې وکړې هغه زیانونه باندې او وغږېدو چې څومره د هغه یو خطر پېښولی شي زموږ تاسو ټولنه کې. اوس راځو دې ته چې تاسې هم د ټولنې سره پیوست خلک او ډېر د ټولنې سره پاتې کېږئ څومره زموږ مېرمنې یا زموږ د هغه په اصطلاح زموږ د هیواد یا زموږ د ټولنې ښځې د دې ډول تاوتریخوالي خصوصا د کورني تاوتریخوالي سره مخ دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د میز ټولو مېلمنو ته سلامونه او د زرغون تلویزیون قدرمن اورېدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي دوی ښه وي. ظهیر صاحب کرا شو مخکې صمیم صاحب او ډاکټر صاحب مفصله خبره وکولې. دغه د تاوتریخوالي کلمه که یوازې موږ او تاسې په خپله ټولنه کې نه او یوازې په ښځو پورې نه بلکې په ټولو اړخونو پورې وتړو نو له دې پایلې یا له دې نه دغه پایله رااخیستلی شو چې تاوتریخوالي یوازې په وهلو ټکولو او یا په فزیکي برخورد پورې نه تړاو لري بلکې ترڅنګ لکه مخکې صمیم صاحب چې خبره وکړه په کورنۍ کې له خپلو مېرمنو سره پر خپل نوم ورته غږ نه کول دا هم تاوتریخوالی ګڼلی کېږي. او زموږ او تاسو په ټولنه کې تر ډېره زموږ د کور مېرمنې ورسره مخامخ دي چې موږ په خپل کور کې خپلې مېرمنې ته په خپل نوم غږ نه کول او یا د ښځې غږ ورباندې کوو یا دغسې خبره ورته کوو چې په هغې باندې یو څه دی خفه کېږي نو دا خفه کېدان د تاوتریخوالي یوه بڼه ده او دې ته د تاوتریخوالي یو شکل ویل کېږي.
او یا که راشو په چم او ګاونډ کې ماشومان له زده کړو څخه بې برخېتوب ته وګورو، دا په خپله تاوتریخوالی دی. او له دې سره په کور کې هغه کارونه چې زموږ او تاسې سړي پرې ځان ته شرم بولي خو هغه ښځې ترسره کوي، نو دا په خپله د ښځې سره یا د انسان سره تاوتریخوالی دی. نو دا هغه څه دي چې باید بند شي. او دا تاوتریخوالی یوازې په افغانستان پورې تړلی نه دی، له افغانستانه د باندې نور هیوادونه او یا که په عموم کې ووایو چې غربي هیوادونه چې په اوسني عصر کې او یا په 21مه پیړۍ کې دوی ډېر ځانونه مډرایزم او یا پرمختللي بولي، هلته یوازې دغه د شکل یا بڼه یې بدله شوې، که نه موږ د دوی په ټولنه کې له ښځو سره ډېر تاوتریخوالی کېږي. هغه دوی وایي چې موږ ښځو ته حقوق ورکړي، خو نه، په عموم کې دغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې دوی یې کوي. نو دا هغه څه دي چې پر انسان باندې تحمیلیږي او یا پر انسان باندې کېږي. او یا که دې ته راشو چې دغه ښځه موږ او تاسې نران تر ډېره ځان غښتلی بولي، قوي بولي، نو د دې باعث کېږي دغه قویتوب او یا ښځه چې په خپله ځان ورته کمزوری ښکاري، دا د دې باعث شوي چې د ښځې سره د نر په پرتله د تاوتریخوالي ګراف لوړ وساتي. صحیح، ډېره مننه پیوند صاحب. مولوي صاحب، د تاوتریخوالي اړوند مونږ بحث وکړو، سمین صاحب هم خبرې ورباندې وکړې، ډاکټر صاحب هغه طبي نقصانات هم وړاندې کړل. اوس راځو دې ته چې اسلام د خیرخواهۍ دین دی، د سولې دین دی او د هر یو قشر حق ته رسیدګي کړې ده. مشخصا چې تاوتریخوالی ډېر زیانونه لري او ډېرې ستونزې او عواقب رامنځته کولی شي. نو اوس راځو دې ته چې د اسلام دریځ د تاوتریخوالي په وړاندې، خصوصا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دریځ څه دی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. د برنامه ټولو درنو ملمنو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه، نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ظاهر صاحب محترم، مخکې ملمنو په دې اړه مفصلې خبرې وکړې، ډاکټر صاحب د طب نظره او همدا ډول د ملګریم سمیم صاحب ښایسته خبرې وکړې د تاوتریخوالي په اړوند باندې. د اسلام له نظره الله جل جلاله نه یوازې دا چې انسان ته حق ورکړی دی، یعنی په عموم کې نه ښځې بلکې عموم کې انسان ته حقوق، بلکې د حیواناتو حقوق هم په پام کې نیولي دي چې هغه هم ما تلف کوئ. مخکې ما یو حدیث مبارکه د اوریدونکو په حضور کې واورولو. هغه حدیث مبارکه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله. دا خلق چې دي دا ټول دا څومره ناس یا انسانون دا د الله رب العزت اهل ده. فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله. بهترین د مخلوقاتو نه هغه څوک دی چې د خپل فامیل سره ښه ګذاره کړي، یعنی نیکه رویه کړي د خپل فامیل سره. نو ځکه الله جل جلاله دغه انسان ته غوره ویلی دي. نو په دې اساس بل احادیث مبارکه کې راځي چې څوک د ځمکې په والا باندې رحم کړي، الله رب العزت په دې باندې رحم کړي. راځو د عموم کې د ښځو د تاوتریخوالي په اړوند باندې لکه ملګري اشاره ورته وکړه، په ټوله نړۍ کې دغه مسایل شته دي، نه یوازې دا چې په زموږ په ټولنه کې موجود دي، خو د دې ترڅنګ زموږ په ټولنه کې یو ځینې مثبت فکتورونه هم شتون لري چې په نوره نړۍ کې هغه د ښځو سره نه کېږي. لکه عموم کې زموږ اکثریت خلک خپلې مور ته زیات احترام لري او خپله سینه کې یې نیسي، همدا ډول خپلې خور ته زیات احترام لري، تر ابده ډېرې یعنې ستونزې ورسره ګالي، هر ډول ستونزه چې وي د مور پلار د کورنۍ سره یې شریکوي. خو بعضې داسې اشخاص هم شتون لري چې یا د جهل د وجې نه یا د ناپوهۍ د وجې نه د خپلو کور د زنانو سره یعنی منفي غبرګون ښیي
او د هغې ته د انسان په سترګه باندې نه ګوري. د هغې جملې نه یو دا ده چې زموږ اشخاص دا شرم ګڼي چې په یوه مسله کې د خپلې میرمنې سره د خپلې مور سره یا د کور د زنانو سره مشوره وشي. یعنی کله چې یو څوک زموږ په ټولنه کې نیکخویه وي نو خلک بیا کله کله ورته دا پیغور ورکوي چې تا خو د ښځې مشورې منلې دي. نو په دې اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د خپلې میرمنې سره مشوره کړې ده. ځکه زموږ ستاسو په وړاندې د نبي علیه السلام ژوند چې دی هغه لارښود دی، په هغې لاره باندې به مزل کوو. د صلح حدیبیه په اړوند نبي علیه السلام اوږده واقعه د بخاري شریف کې حدیث مبارکه ده چې کله نبی علیه السلام صلح حدیبیه وکړه نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او نور صحابه کرام ډېر خفه شول چې دا خو موږ په حق باندې یو. نبی علیه السلام ته عرض کړه یا رسول الله آیا موږ مسلمان نه یو؟ چې ویل نه موږ مسلمان یو. آیا موږ په حق باندې نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ول نه موږ په حق باندې یو. همداسې عمر فاروق رضی الله عنه بیا عرض وکړ یا رسول الله که موږ د دوی سره وجنګېدو د مشرکینو سره نو دوی به جهنم ته نه ځي او موږ به جنت ته نه ځو، شهیدان کېږو به نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولې نه همداسې ده. نو وی چې بیا مو ولې صلح وکړه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا د الله امر و، ځکه په دې کې د موږ د پوره فتح ده. هغې نه وروسته نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسې چې د کومې هدیې اروستلې دي ځون سره دا ذبحه کوئ او سرونه مو وخیریئ. نو بیا صحابه کرامو نه دا خبره ډیره بوج تمومه شوه چې موږ د حق دین والا خلک یو، موږ د الله په لار کې وتلي خلک یو، بیا هم دغه کفار نه دغه کول کې موږ د دغه معاهدې په اساس بیرته واپس کوي، راتلونکي کول ته به موږ ګرځو. نو دا خبره په دوی باندې لږ بوج تمومه شوه. نو دوی جملې نه یو هم داسې زړه نه ښه کولو چې دوی ذبحه وکړي او بیرته دوی وفات شي. نو دلته یو توهم واقع کېږي چې دا خو صحابه کرامو د نبي علیه السلام د امر نه لکه سرغړونه وکړه. دې ته په علم اصولو کې یې ادب فوق الامر، یعنی دا مطلب چې دوی ته د دین دومره محترم و چې دوی د ځان قربانۍ ته هم تیار وو. نو په دې اساس باندې دوی لږ غلی شول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل میرمنې ته لوړو خدیجه الکبرا رضی الله عنها ته. هغې ته وویل چې موږ صحابه کرامو ته دا خبره وکړه خو دوی نفس نه مني چې دوی دا سار وخیري او دا کوم ذبح چې دي دا ذبح وکړي. نو خدیجه الکبرا رضی الله عنها د اولینۍ میرمن وه، د سره په ډېرو سختو کې مزل کړی و. نو هغې ورته وفرمیل چې لومړی ته داسې وکړه چې اول خپل سر وخیریه ذبح وکړه او بیا سر وخیریه، بیا صحابه کرام وګوره. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشوره قبوله کړله او همداسې یې وکړل. نو نبي علیه السلام دې ته ورته زیات مثالونه لرو چې د خپلې میرمنې سره په ډېرو مسایلو کې مشوره کړې ده. نو زه ورته څوک یو چې د خپلو میرمنو سره په ورځنیو کارونو کې مشوره نه کوو. دوم، معمولا زموږ په ټولنه کې یوه ستونزه دا ده که یو څوک د خپلې میرمنې وصف بیانوي، صفت بیانوي، نو خلک ورته یو ډول یعنی توهین آمیزه نظر کوي چې دا څه ډول شخص دی چې دا د خپلې ښځې اوصاف په خپله کورنۍ کې بیانوي. نو نبي علیه السلام د خپلو ښځو اوصاف بیان کړي دي ځکه هغه تر ټولو بهترینې میرمنې وي. نبی علیه السلام حدیث مبارکه ده خیر النساء خدیجه بنت خویلد، بهترین د ښځو نه خدیجه رضی الله عنها چې هغه د خویلد بچی وه هغه وه د ده میرمنه وه. همدا ډول د عایشه رضی الله عنها چې د ده میرمن وه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بچی وه. هغې سره د ژوند طرز العمل څه ډول و؟ که د دغه نبی علیه السلام د اخلاقو د سلوکو سره موږ تاسې خپل د سلوک پرتله کو نو موږ تاسې ډېر په لوندې درجه کې یو. عایشه رضی الله عنها دا د نبی علیه السلام میرمن وه. یوه ورځ دوی په خپل کور کې په یو ځای کې یو مسابقه یو داسې یعنی سیالي په لار باندې واچوله چې دوی به یو د بل نه په مزل کې مخکې کېږي. نو کله چې دوی داسې په قدمو کې چټک شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اندازه مخکې شو ورباندې، لکه یو ډول سیالي وګټله. خو په دوهم ځل باندې نبی علیه السلام بل وخت هم داسې وکړل او قصدن قدمونه ورو کړل او حضرت عایشه رضی الله عنها مخکې ولاړه. یعنی یو ډول دا چې سیالي عایشه رضی الله عنها وګټله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند په دې ډول سره وکړو، قرآني ژوند په دې ډول. بل احادیث مبارکه کې بخاری شریف ترمذی شریف دواړو راخیستی دی. یو ورځ د
کوم بل ښار څخه د مسابقې ولا خلک راغلل، لکه په د اوسني وخت کې هم خلک د مسابقو نندارې ډېرې کوي او خوند ورکوي، ځانګړی خوند ځینې اخلي. نو په هغه وختونو کې د آس غلونې، همدا ډول د غشي ویشتنې او د غېږې نیونې داسې یو ډول مسابقې به کېدلې. نو مدینه منورې ته دا خلک راغلل، نو دوی دغه یو خاص میدان کې دا مسابقه کوله او دی وخت کې حضرت عایشه رضی الله عنها او نبی علیه الصلاه والسلام دواړه په کور کې وو. نو د حضرت عایشه رضی الله عنها د دروازې په سوري کې دغه مسابقه کتله، لیدله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسابقې ته هم ولاړو. نو حضرت عایشه رضی الله عنها د خپل لاس د نبی علیه الصلاه والسلام په وګا باندې کېو، یعنی یو ډول تکیه ور باندې کړی و. نو اوس یو ځوان شخص، یو ځوانه میرمنه، یو ځوان هغه په اوسني وخت کې څومره دی وسیلې هغه د کتلو مینه لري، شوق لري، نو هغه وخت کې هغه مینه و. تر اخره پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ونو ویل چې زما اوګه ستړي شوه نور دې بس وي. تر اخره حضرت عایشه رضی الله عنها ته ماسه مټ هغه ډول سره د تکیه په ډول نیولې و تر څو عایشه رضی الله عنها هغه مسابقه وګوري. او اوسنۍ ژوند موږ تاسو وګوره، ولې هغه د شریعت په چوکټ کې وو، پردې خلاف نه وو، د شریعت خلاف نه وو. نو دوهم دا چې که په زموږ په ټولنه کې یو څوک د خپلې مېرمنې وصف بیانوي په کورنۍ کې، نو هغه وایي چې دا غلط سړی ده. دوهمه ستونزه چې زموږ تاسو په ټولنه کې د مېرمنو په اړوند شتون لري، تر ټولو لویه ستونزه چې موږ تاسو علما، سپینګیري، مشران ټول کې داخل یو، هغه د میراث نه ورکول دي. او حالان کې د میراث اهمیت الله رب العزت قرآن کې خپل ذکر کړی دی او د میراث خصي الله رب العزت په قرآن کې ذکر کړی دي. او نن زموږ د ټولنې هر یو شخص چې دی په دې ګناه کې هغه مبتلا دی او د خپل خور او لور په میراث باندې سترګې پټې کړې دي. دریم زموږ ستاسو د ټولنې یو بد عادت چې ده هغه په زوره واده ول دي. اصل کې مسله دا ده چې مېرمنې او خاوند ته د ایجاب او د قبول په وخت کې اجازه ورکړل شي، هغه خپل ایجاب او قبول وکړي چې زه دا شخص می قبول ده او یا می قبول نه ده. د دې په اړوند رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده د ابي هريره رضی الله عنه روایت ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف تستأذن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسكت. د ابي هريره رضی الله عنه روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو با کونډه د په نکاح نه ورکوي، یعنی مطلب دا د دوی د اجازه پرته حتی تستأمر تر څو پر چې دوی امر نه وي درته کړه، او تاسو به ولاتون کې خل بکرو تاسو به هغه ځوان مېرمنې په نکاح نه ورکوي حتی تستأذنو تر څو چې دوی اجازه نه وي درته کړه. یا صحابه کرام و فرمایل چې دا اجازه څه ډول ده؟ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې کله چې دوی چپ شي د ایمه لپاره د کونډې لپاره یا هغه ښځه چې هغه خوند طلاق ورکړی وي یا خوند وفات شوی وي هغه ته ایمه وایي. نو د دې لپاره په دې کې د تستأمرو الفاظ وکړول، یعنی تر څو چې دوی امر نه وي کړی د دوی نه به صریحتاً اجازه صریحتاً امر اخلي چې هغه په خوله الفاظ جاری کړي چې دا شخص می خوښ ده یا می خوښ نه ده. او د ایمیل د بیکری لپاره یعنی د ځوان پیغلې لپاره چې ودی نه وي شوی هغه لپاره د اجازه غوښتنه وکړه او د اجازه د هغه چپوالی ده او چپوالی د غیر رضایت ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صریحتاً فرمایي چې دا به تاسو په نکاح نه ورکوي تر څو پر چې یا دوی اجازه کړی نه وي. او نن سبا وخت کې زموږ تاسو په ټولنه کې اکثریت د زور وادونه کیږي، یعنی د مور او پلار د خوښي هغه خو بیا هم مور او پلار اکثریت وخت زموږ په ټولنه کې خپل اولادونو ته یو غوره ځای ګوري، نیک ځای ګوري، خو تر ټولو بهتره یې دا وي چې د اولاد څخه پوښتنه وشي چې په دې ځای کې واده کوو ایا ستا خوښه ده او که نه، او که یې نه خوښه صریحتاً انکار کوي. بل معمولا ملګری به هم په دې نورو برخو باندې خبرې کوي. د میرمنو د مهر په اړوند باندې دي موږ چې هر مسله راخلو خو کومه مسله به راواخلو چې موږ وایو چې دا زموږ سمه ده، نو په دې اساس باندې زموږ لپاره اساسي
لارښود کتاب چې د هغه قرآن عظیم شان دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه دی. موږ باید همیشه لپاره د دغه قوانینو څخه پیروي وکړو. صحیح. ډېره مننه مولوي صاحب. تاسې د اسلام دریځ خصوصا د ټول قرآن تاوتریخوالي په برخه کې وړاندې کړه او د دې نه معلومه شو چې ټول هغه قرآني تاوتریخوالی چې وړاندې ورباندې ډاکټر صاحب او سمیم صاحب په یوه څه خبرې وکړې ټول منع اعلان شو او هېڅ بڼه او هېڅ ډول یې د اجازې وړ نه دی چې وکولی شي. سمیم صاحب داسې ویل کېږي چې اکثریت سختترین مجرمین چې موږ په ټولنه کې لرو کیدای شي د هغه کسان وي چې ماشومتوب کې د یو ډول تاوتریخوالی لکه ډاکټر صاحب چې وړاندې خبره باندې وکړې چې که ماشوم ډېر تر فشار لاندې راځي یا سختګیري کېږي یا مثلا یوه مېرمن هغه نورو جرمونو ته لار پیدا کوي. نو دا تر کومه بریده پورې حقیقت لري چې سخت مجرمین د هغه کسان واوسي چې هغه د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ؟ مننه ظهیر صاحب. نو که ووایو دې کې به شک نه وي دغه هر څوک چې د جرم مرتکب کېږي یا جرایم ترسره کوي دا په خپله لویان دي، خو یو وخت دا لویان که موږ تاسو فکر وکړو دوی ماشومان وو، دوی د دې توانایي نه لرله چې د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د دې توان نه لرلو چې د جرایمو مخه ونیسي، دوی د دې توان نه درلودو په ماشومتوب کې چې د خپلو حقونو غوښتنه وکړي یا د حقونو دفاع وکړي. نو دا ثابته شوې خبره ده کله چې په ماشومتوب کې یو څوک د یوې پیښې قرباني کېږي، کله چې په ماشومتوب کې یو ماشوم د داسې صحنو شاهد وي چې هلته ظلم وي، هلته جبر وي، هلته تاوتریخوالی وي، هلته فزیکي برخورد وي، هلته په اصطلاح ایموشنل ابیوس وي، طبیعي ده چې دا د ده په ذهن کې ټپ کېږي او دا ریکټ کېږي، دغه موضوعات کسب کېږي. د ژوند ډېر دارومدار او ډېر موضوعات او مسایل چې دي ظهیر صاحب دا اکتسابي دي. اکتسابي په دې معنه چې موږ او تاسو یې کسب کوو، زده کوو یې د یو چا نه، اخلو یې حافظې ته او ذهن ته یې سپارو، بالاخره په خپل کرکټر کې به اظهار ورکوو، نو ښیو یې په اصطلاح یې وړاندې کوو. دې کې به شک نه وي چې زموږ او تاسو ماشومان کله چې ماشومان وو دوی د ډول تاوتریخوالي قرباني وو، دوی د حقونو نه بې برخې دي، دوی د دې په کورنۍ کې د شخړو شاهد پاتې شوي دي. موږ تاسو په دې سترګې نه پټو چې ماشوم د خپلو مور او پلارو شخړه نه وي لیدلې. دا زه فکر کوم داسې ډېر کم انسانان ډېر په زموږ په ټولنه کې پیدا شي چې وایي چې ما د خپل مور او پلار شخړه نه ده لیدلې. شخړه یا که فزیکي ده یا که لفظي ده، خو یو ډول ده، یا د حقونو تضاد ده یا د نظرونو تضاد ده یا محرومیدل د حقونو څخه دي. نو ماشومان واقعا د دې شاهد پاتې شوي دي. کله چې د دې شاهد پاتې شوي دي دوی چې رالویږي داسې فکر کوي چې دغه چاره خو زما پلار هم کوله، زما نیکه هم کوله، زما پلار به دغسې برخورد کولو، مور به مې د پلار په مقابل کې دغسې په اصطلاح ژبه وله، دغسې خبرې به یې کولې. دا رښتیا دی چې یو ډول داسې په میراث پاتې شوي مسایل دي چې اوس په لویانو کې هغې نښې او علایم ورڅرګندېږي. بالاخره دا هم داسې هغه د که ووایو د پلار په نقش قدم باندې روان وي چې لیدنه مو څه کېږي؟ تاوتریخوالی کېږي، لیدنه اوس څه کېږي؟ غوسه کېږي، لیدنه اوس څه کېږي؟ خپل په کورنۍ کې کله چې دا د ښځې خاوند کېږي هغې ته فرض مثال ده دا اورېدلی وي چې خپل د ده پلار به د ده مور ته نوم نه اخیسته. ولې به یې نه اخیسته؟ چې پلار به شته. اوس دا هم داسې فکر کوي چې دا به شرم وي که زه خپلې مېرمنې ته دغه نوم اخلم، دغه به شرم وي که زه د خپلې مېرمنې لکه مولوي صاحب چې ویل چې صفات یې کوم، دغه به شرم وي که زه د خپلې مېرمنې سره په اصطلاح په دې کورنۍ کې نیک حسنه روابط پالم، د هغې سره خوږې خبرې کوم، د هغې سره مې برخورد او ګزاره ښیي. دا خو مې پلار هم نه کول. نو شک نشته ظهیر صاحب محترم چې دغه شیان چې موږ ته کسب شوي دي یا موږ لیدلی دي زده کړي مې دي اوس د هغې په اصطلاح قرباني په تاوتریخوالي کې په اصطلاح ښځې ګرځېدلی دي. نو موږ نه هغه عملونه که په ټوله فیصدۍ نه وي یو څه فیصدي دي هغې موږ نه څنګه کېږي؟ تکرارېږي، زموږ لخوا اوس ترسره کېږي. نو همدا وجه ده چې دوی دغسې د نارینه او زموږ په ټولنه کې دغسې فکر کوي چې موږ بداران یا واکداران موږ یا موږ د هغه د په اصطلاح پاور طبقه چې د همغه موږ یو. نو دغسې یو ښودنه کوي، نو زیان او تاوان یې چا ته رسېږي؟ د کورنۍ غړو ته، خصوصا ښځو ته، او د دوی نه ځکه دغه ځینې جرایم ځینې د موضوعات ترسره کېږي. ډېره مننه سمیم صاحب. ډاکټر صاحب که یوه حامله مېرمن موږ ولرو، مثلا دا د وړاندې خبرې ورباندې وشوي د یو ډول کورني تاوتریخوالي سره مخ وي او شاید موږ تاسې ټولنه کې مناسبه هم لرو، څومره هغه ماشوم چې د مور په ناز کې دی تر اوسه پورې نړۍ ته نه دی راغلی
څومره دغه د مور قسم چې تاوتریخوالي سره مور مخ ده څومره د دې مور په هغه ماشوم باندې بد اغېزه کولی شي او کوم هغه مشخص نقصانات به په دې ماشوم کې موجود وي کله چې نړۍ ته مننه که موږ تاسو فکر وکړو ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي د ټول تغذیه د هغې خواص د مور د رګونو یا د هغه د اعصابو نه اخلي کله چې مور تهدیدېږي ماشوم د ټول هغه حالت چې مور ته کوم سوچونه کوي یا کوم خواړه یا کوم غذایي مواد چې مور یې اخلي یا کوم هغه تهدیدونه چې مور سره مخامخ وي د دې ټول نقصانات ماشوم ته راجع وي ماشوم په هر څه پوهېږي چې یا مور ته مثال یا وهل وشول یا مور ته بعدې خبرې وشي یا د مور په وجود کې د بعضې الفاظو د اورېدو د وجې نه د قهر د غصې د وجې نه بعضې کوم مواد چې تاسو ته مو وښودل چې د افرازېږي دا افراز شوي دي هغه باندې ماشوم پوهېږي په هر څه باندې خصوصا کله چې د اوومې میاشتې نه ماشوم واوړي هغه زموږ ستاسو اوازونه هم اوري که چېرته ته سټیتسکوپ په ماشوم یا د مور په خېټه باندې کېږدي او د هغه اواز واورې کېدای شي د زړه اواز هم د هغه واورې که ته چېرته مور تهدید کړي یا مور ووهي د ماشوم هغه عکس العمل هم ته وویني چې هغه خپې لاسونه اچوي هغه په وجود دننه په خېټه کې تاویږي د دې وجې نه چې دا د بهرنۍ صدمې سره مخامخ شوی دی راځو دې ته چې ماشوم که چېرته د مور په ګېډه کې وي مور تهدید شي یا مور ته مشکل جوړ شي په ماشوم ډېر ناوړه اغېزې لري اول ستونزه ده چې دغه ماشوم که پیدا شي د دې کې د دې مواد زیاتوالي د وجې نه ماشوم حافظه د لاسه ورکړې وي ډېر کمزوری وي هغه څه چې یو نارمل ماشوم یې په 1 وار یا 2 وارو کې زده کوي دا یا په 10 یا 15 وارو کې زده کوي امکان دی ولري چې بیخي زده نه کړي داسې کسان تاسو په ټولنه کې ډېر لیدلي وي چې هغه ماشومان چې عموما یا په خپلوانو کې واده کړي وي یا هغه کورنۍ کې پیدا شوي وي چې هغوی هلته د کورنۍ مشکلات زیات وي هغه ماشومان ذهني ذکاوت ډېر کمزوری وي هېڅ نشي ویلی مکتبونه پرېږدوي مدرسې پرېږدوي یو کسب پرېږدي نشي زده کولی بل دغه ماشومان که چېرته په مور په ګېډه کې پیدا شي د هغه نه وروسته د ماشوم به ډېر کمزوری وي امکان دی ولري د وزن هم کم وي که وزن نه وي کم وزن پوره وي عضلات به یې کمزوري وي د په عضلاتو کې یو قسم تشخوالی موجود وي هغه علت دا دی چې کله چې دا اسیټایل کولین په نوم ماده چې کومه ده دوی په وجود کې زیاته پیدا کېږي د هغې دا اسیټایل کولین چې کوم دی دا د دې سیروټونین د دې مشتقات مثال د دې پاتې شوني دي کله چې د مور په وجود کې دغه مواد دوی واخلي نو دغه شیان ډېر د په وجود کې پاتې کېږي چې کله ماشوم پیدا شي بل دا چې د ماشوم به ایمونیټي سیستم یا دفاعي سیستم به ډېر کمزوری وي دغه ماشوم به ډېر په عادي ناروغۍ سره ډېر په عادي اقلیم بدلون سره به دا په مختلفو بیماریو سره ناروغۍ اخته کېږي خصوصا هغه ناروغۍ چې په موسم پورې تړلې وي دې سره به ډېر عکس العمل دوی لري که چېرته هوا یخېږي ډېر ژر به دوی خپل تنفسي سیستم په دې باندې اخته کېږي بل دا چې د دې نه علاوه کله که ماشوم دا لوی هم شي د ماشوم د دې وجې نه چې د په وجود کې دغه نښوالي د ورکوالي نه پاتې شوي دي د کس لوی شي دا به د وجود په مختلفو سندرومونو اخته شي امکان دی ولري دا ماشوم د ځیګر په ناروغۍ اخته شي امکان دی ولري دا ماشوم د پښتورګو په ناروغۍ اخته شي امکان دی ولري دا زیاتره سبب چې د دې کې پیدا کېږي عام چې دا د دې پکې هغه د هضمي سیستم په ناروغۍ د کسان ډېر اخته کېږي ځکه چې دوی په ذهن کې هماغه ویره ورکوي هماغه ډار په دوی په ذهن کې موجود وي کوم چې دوی د اول نه اخیستی دی نو دا ماشومان به سوچ فکر زیات کوي د یو عادي موضوع لپاره به دوی تاسو فکر وکړئ داسې ناروغان چې ډپریشن ته تللي وي هغوی ژاړي هم ډېر زیات عادي موضوع به دوی ته ژاړي د علت یې څه دی همدغه وجه ده چې دا ماشومان د دې توانایي نه لري یعنې ابیلیټي نه لري چې کوم مشکلات په ده باندې راغلي وي هغه دپاره یوه حل لار وګوري دا علت یې څه دی دغه کسان ډېر سوچ د وجې نه دوی تنبل کېږي لټان کېږي دغه وجه ده چې کله دوی سوچ فکر کوي په معدې کې د HCl چې موږ تاسو د معدې تیزاب ورته وایو دغه افرازېږي که چېرته موږ تاسو په معدې کې خوراک یا خواړه واوسي او دغه مواد افراز شي نو یو اندازه د دې خوړو په واسطه کمزوري کېږي خو که دوامداره په شکل د سوچ سره د مواد افرازېږي معدې په زخم اخته کېږي دغه د معدې زخم د وجې نه دغه ناروغان ډپریشن ناروغان تاسو به شاید لیدلي اوسي چې په ورځ ډوډۍ نه خوري اشتها یې خرابه وي دا کس چې د دوی ډوډۍ ونه خوري ځان دپاره یو څه انرژي وانه اخلي نو دا کسان عموما د چې دي خرابېږي کمزوري کېږي ورځ نه بلې ته کمزوري کېږي دفاعي سیستم یې کمزوري شي په عادي ناروغۍ چې وي اخته کېږي د ډوکو په ناروغیو اخته کېږي د انګلنډ کې عموما کې ووایم هغه کسان چې د
تاوتریخوالي سره مخامخ وي. هغه کسان چې ډیپریشن ته لاړ شي د دې وجې نه هغه مختلف سندرومونه ورکوي. علاوه د دې نه سندروم موږ هغه ناروغۍ ته وایو چې په ضمن کې په یو په درې ناروغۍ د درېو نه زیات ناروغۍ باندې اخته شوی وي. نو دا کسان په یو وخت کې د 3 4 5 شپږ ناروغۍ پرې په یو ځای اخته کیږي. نو دا هغه نخوالي دي چې دغه مریض امکان دی ولري د دې وجې د دې لپاره چې د خپل ابیلیټي نه لري خپل قابلیت نه لري چې هغه خپل ځان ته ورسوي ځان وژنه وکړي او بل چې زور نه رسیږي خپل کولی ځان مړ کړي. دا دې اصلي علت چې د دې اصلي علت دا ده چې په دې کورنۍ کې د دوی په خپل منځ کې کورنۍ جوړجاړی نه وي، د دوی په منځ کې مصلحت نه وي، د دوی په منځ کې مینه محبت نه وي. همدغه تاوتریخوالی دی چې دوی په ذهنونو باندې بد تاثیر چي دغه بد تاثیر کولی شي چې د ماشوم بد خواته بوزي. امکان دی ولري داسې کارونه ترسره کړي چې هغه موږ ستاسو په ذهن کې نه راځي. علت ډېر خلک دا فکر وکړي چې مثال په دې کور کې پلان کې پلار یې ښه سړی پلار ته ښه تربیه ورکړې دا کار ولې وکړه. د دې وجه دا نه وي، د دې وجه دا وي چې کله د پلار چې کوم د خپل هم ژوند سره د ژوند څه نه وي تیر کړی، آی دایم د لپاره تهدید کړی وي، آی دایم د لپاره داسې ساتلی وي لکه یو مری چې ساتي یا غلام چې ساتي. دا د دې دا وجه به نه وي چې چا پلار ښه سړی وي چا مور ښه ښځه وي نو هغې اولاد هم ښه وي. د دوی په کور کې د کورنۍ نظام ښه اوسي، د دوی په کور کې ښه مشوره وي، د دوی په کور کې ښه ژوند وي، نو دغه ماشومان به هم د عقل له نظره سالم وي، هم به د وجود له نظره سالم وي، هم به د دفاعي سیستم قوي وي، او هم به دغه ناروغان په آینده کې داسې مؤدبه انسانان وي، داسې احترام خلک به وي چې ټولنه به د نه تاثیر اخلي. نو همدغه علتونه دي که چېرته ماشوم مور په ماشوم په ګېډه وي دا د تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دې حالت کې د مختلفې ناخوالې منځته راځي چې امکان دی ولري اخري حد دا وي چې ځان وژنه کوي دا ناروغي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. پیغام صاحب که چېرته موږ او تاسو په ټولنه کې د تعلیم کچه لوړه کړو، مثلا پلار تعلیم یافته شي، مور تعلیم یافته شي، یا نر تعلیم یافته او ښځه تعلیم یافته، او هغه په خپل کوم ماشومان مثلا ښځه او ښځوان دواړه تعلیم یافته کوم ماشومان چېرته غیر او ځان ته فکر وکړي څومره به دغه د تاوتریخوالي کچه راکمه شي. ظهیر صاحب ډاکټر صاحب بیا ډېرې ښې خبره وکړې او په خپله دغه د تاوتریخوالي دغه ناوړه پدیده له همدې ځایه راپیلېږي چې زموږ او تاسې په ټولنه کې څومره تاوتریخوالی چې رامنځته شوی دا د ناپوهۍ لامل دی، او هغه کورنۍ چې لوستي دي له هغه کورنۍ سره چې نه لوستي دي ډېر توپیر لري. نو کله که موږ په خپله ټولنه کې پر نر او ښځه زده کړې ضرور کړو او اړینې یې کړو او زده کړې ترسره شي، نو تقریبا که 100% کې دغه د تاوتریخوالي ګراف راټیټول نه وي، بلکې ورسره په څنګ کې 90% او 99% دغه د تاوتریخوالي ګراف راټیټېږي. خو که په ټولنه کې همدغسې یوه برخه زده کړو ته پرېښودل او بله برخه له زده کړو څخه ایستل، نو دا نشي کولی چې په ټولنه کې دغه بد رواجونه او بد کړنې چې ترسره کېږي د دغه مخه ډب شي. لکه مخکې مولوي صاحب خبره وکړه چې موږ په خپلو خویندو او میندو ته او یا خپلو مېرمنو ته هغه حقوق چې اسلام ورکړي نه دي مو ورکړي. لکه خدای جل جلاله په خپل قرآن کې په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې په صراحت سره ذکر کړی دی چې تاسو خپلو مېرمنې ته مهر ورکړئ او ترڅنګ میراث ورکړئ، او دغه زموږ او تاسو ناپوهي د دې لامل او موجب ګرځېدلي چې موږ خپلو مېرمنو ته په میراث کې او یا په مهر نه دی ورکړی. نو کله که نر او کله که ښځه دواړه تعلیم یافته کېږي نو اړیږي چې خپله ښځه مېرمن د خپل حق غوښتنه وکړي. څوک چې لوستی وي د خپل حق له هغې چا نه ښه غوښتلی شي چې نه لوستی وي. نو لوستونکي لوستي ټولنه کولی شي چې له دې بدبختۍ نه وژغورلی شي. ډېره مننه. مولوي صاحب وړاندې پیوان صاحب هم لومړی کې اشاره ورته وکړه، ځینې کسان هغه د غربي نړۍ د ښځو په برخه کې چې کومه ازادي موجوده ده، مثلا آزاد ګرځېدل، آزاد کاروبار کول او نور نورې خبرې تاسو پوهېږئ، دغه د ښځو په برخه کې پرمختګ بولي او دوی وایي چې دا د عین شان د حقوقو نه برخمنې ښځې دي. د اسلام له نظره دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ دي او که هم د اتحاد ورکړل شي؟ و ظاهر صاحب اسلامی شریعت ښځې ته د سړي په څو چنده نرم حقوق ورکړي دي.
د اسانه حقوق یې ورکړي دي، یعنې د اسانتیا معامله یې ورسره کړې ده. په دې معنا باندې چې په ښځه باندې د رزق یا د مال او د جایداد د ګټلو فریضه نه ده واجبه کړې. که چیرې یوه مېرمن د پلار په کور کې وي نو د ژوند د ټولو ضروریاتو اساسي سبب چې وي هغه به پلار وي، یعنې د دې لور چې څومره اړتیاوې د ژوند وي هغه به پلار پوره کوي او هغه د پلار فریضه ده. او کله چې دا بیا د خاوند کور ته لاړه شي نو بیا یې په خاوند باندې لازمه ګرځولې ده چې د ژوند ټولې اړتیاوې به هغه ورته پوره کوي چې څومره اړتیاوې دي. نو اسلامي شریعت چې دی هغه دوی له درنو کارونو څخه معاف کړي دي، د درنو مسؤلیتونو څخه معاف کړي دي. او په نورو ټولنو کې د ښځې او د خاوند مال جدا جدا وي، یعنی ښځه مکلفه ده چې په هر ډول وي مال پیدا کړي، پیسې پیدا کړي تر څو د خاوند سره ګډ ژوند تیر کړي. او اسلامي شریعت چې دی د دې بوج څخه دوی خلاصې کړي دي. او د دې ترڅنګ که چیرې دوی د اولادونو روزنه په صحیح ډول ادا کړي او د خپل خاوند کامله اتباع د اسلامي شریعت په چوکاټ کې وکړي، الله رب العزت ورته د دنیا او د آخرت کامیابی ورکوي. دوم ظهیر صاحب دا چې د دا حالاتونو یعنی په غربي نړۍ کې عموما موږ تاسو ګورو د ښځینه جنس څخه د یو آلې په ډول استفاده کیږي، یعنی بعینه هغه خرڅیږي، هغه په هوټلونو کې مثلا د رقص لپاره د شهواتونو د پوره کولو لپاره له هغې څخه استفاده کیږي او هغې ته پیسې او مال ورکول کیږي. نو په دې اساس باندې یعنی دوی ته د انسان په ډول سره نه کتل کیږي بلکې د یو آلې لکه موږ چې له دکان څخه یو څه په پیسو اخلو داسې د دوی په ممالکو کې هر شخص چې پیسې ولري هغه ګرځي او د ځان لپاره چې هر ډول انسان یعنی ښځینه خوښ وي هغه په پیسو باندې رانیولی شي. نو په دې اساس باندې دوهم د کورني تاوتریخوالي هغه ستونزې به څه وي. لکه مخکې د طب له نظره ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، که چیرې یو شخص په کور کې همیشه دپاره قهر کوي، غوسه کوي او د اولادونو او د مېرمنو سره په شخړه کې وي نو طبیعي ده چې دوی ته به ژور خفګان پیدا کیږي. ځکه ډاکټر صاحب مخکې مفصلې خبرې ور باندې وکړې، که چیرې یو شخص د سټریس لاندې راځي د په سبب باندې د اعصابو ډوپامین او سیروټونین یا زیاتیږي او یا کمیږي. لکه مخکې چې دا وویل دا زیاتېدل او کمول دواړه ډیپریشن ده یا ژور خفګان طرف ته ځي، یعنی مجر ډیپریسیو ډس آرډر رامنځته کیږي. او د دې په نتیجه کې یو علت دم ورته اشاره وکړه سټریس السر یا د معدې هغه زخم چې هغه د چا نه رامنځته شوی د اعصابو نه رامنځته شوی وي هغه رامنځته کیږي. نو په بدن کې په زرهاو ناروغۍ رامنځته کیږي. د دې په بیس کې یو ستونزه دا ده چې کله ښځه ناارامه وه، ښځه د ډیپریشن تر حالت لاندې وه، نو معمولا خاوند به هم خفه وي او په تدریجي ډول خاوند هم دې حالت ته ځي او دا د علت ته متوجه نه دی چې دا حالت چې رامنځته شوی دی دا د کوم سبب د وجې نه رامنځته شوی دی. دویمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې همیشه لپاره خاوند دې ته ځورېږي چې اوس به زه د مېرمنې د خور او د مور تداوي په څه کومه، د دې لپاره به پیسې له کومه کومه. نو د دغې په سبب دغه شخص چې دی خپله یو داسې حالت ته ځي چې ځان د خطر سره مخامخ کوي، یعنی دنیا ورته جهنم ښکاري. او دویمه ستونزه دا ده چې هغه مور هغه ښځه چې هغه د سټریس لاندې وي د ماشومانو د پالنې باج نشي اوچتولی، یعنی د دوی د ماشومانو د روزنې چې کومه هغه اساسي مرحلې دي هغه خو دوی د مور سره تیروي. نو کله چې مور مریضه وي د پریشان حالت سره مخامخ وي نو څه ډول کولی شي چې هغې ته کورنۍ وظیفه ور وښیي، هغې ته قرآن ور زده کړي، هغې ته لاره ور وښیي، یو ځانګړی وخت خپل اولادونو ته ورکړي تر څو په هغې وخت کې مور د خپل اولادونو د روزنې یعنی جوګه وګرځي. او کله چې دا اولاد لوی شي بیا دغه اولاد د ټولنې د فساد سبب وګرځي، بیا دغه اولاد غلا کوي، بیا دغه اولاد قتل کوي. ولې روزنه اولینۍ مدرسه د مور غېږ ده او تا د مور غېږ ورانه کړه او کله چې هغه ورانه شوه نو ماشوم د هغې په پالنه کې نیمګړتیا رامنځته کېږي او د دې ټولنه د دې بدبختیو سره مخامخ کېږي. ډېره مننه مولوي صاحب. سمیم صاحب وخت ما کم دی په لنډو کې که د موږ د نن موضوع اگر حل لارې په لنډو ټکو کې راوباسو څه کول پکار دي مشخصا چې د دې بدبختیو نه او د دې کورنۍ تاوتریخوالي نه او نورو ستونزو نه خلاص شو، یو ښه کورنۍ ولرو او ښه راتلونکی ولرو.
بالکل مننه ظاهر صاحب. واقعیت دا دی چې موږ تاسو دا وپېژندل چې فرض مثال تاوتریخوالی خصوصا کورنۍ تاوتریخوالی یا ډومestic وایلنس دا په خپله یوه بدبختي ده. بدبختیو ته باید انسانان د حل لارې ولټوي، له بدبختیو ځان راوباسي، ټولنه هوسا طرف ته بوځي، کورنۍ هوسا طرف ته سوقي. د دې لپاره څو لارې یا څو اپراشو طریقې دي چې موږ او تاسو هغه عملي کړو، که څه هم ډېرې به وي نو انشاءالله که په بشپړ ډول موږ او تاسو کورنۍ تاوتریخوالی ختم کړی نه وي یا به د ښځو حقوق یاده کړي نه وي، خو څه فیصدي او ګراب به د حقوقو ورکولو لوړ شوی وي، د تاوتریخوالي به کم شوی وي. لومړی دا لکه څه ډول چې مولوي صاحب ویلي اسلام یو جامع کامل او شامل دین دی چې د ښځو لپاره یې کمپلیټ هر څه وضح کړی دی. د دې غیر رسول هغه د منبر له لارې وي، هغه فرض مثال د رسنیو له لارې وي، د جوماتونو مساجدو له لارې وي، فرض مثال خصوصا اوقاف په دې برخه کې خطیبانو صاحبانو ته موضوع ورکړي چې د جمعې په مبارکه ورځ باندې دې موضوع باندې وغږېږئ. نو موږ تاسو به انشاءالله دا یو طریقه ده چې دغه ګرافونه به مو د تاوتریخوالي ټیټ کړي، د حقوقو به مو لوړ کړي وي. دې سره په څنګ کې همدا ډول پروګرامونه ظاهر صاحب محترم چې یعنې وخت کې سلګونه زرګونه لسګونه کسان ګوري اوري، نوې موضوعات د نظر د خواندانو دوی راخلي په کورنۍ کې تطبیقوي چې دا یو بله اپراش دی چې دا هم ښه طریقه ده. او دریم دا چې د کورنیو باسواده کېدل. ظاهر صاحب د تاوتریخوالي واضح دی هر وخت دا نشو ویلی چې د نارینه لخوا بره پیدا کېږي صورت به نیسي په کورنۍ کې. طبعا کله ناکله ښځه هم د دې جوګه کېږي چې زمینه سازي د دې وکړي چې نارینه غوسه شي، تاوتریخوالي ته په اصطلاح لاس وکړي. نو کله که کورنۍ باسواده وي، په اصطلاح مېرمن دې باسواده وي، د کورنۍ غړي فامیل باسواده وي، دغه کچه بالکل د تاوتریخوالي کچه په کورنۍ کې که ووایم چې بیخي صفر ته راټیټي دا شم بده به نه وي. د حقوقو قایل او د قایلېدو برخه به لوړه وي چې دا یو بل اپراچ دی. او څلورم دا چې دا د موضوعاتو د ځان نه پیلول. فرض مثال که موږ د دغې سکرین له لارې، د رسنۍ له لارې، د منبر له لارې، د ټولګي کې، په صنف کې، په پوهنتون او انسټیټیوټ کې خلکو ته وایو له ځانه هم پیلوو، د خپلې کورنۍ پیلوو چې دا یو بل ښه اپراچ طریقه ده چې موږ تاسو کولی شو. پنځم دا چې ځینې ناسم رواجونه ظاهر صاحب محترم وروستی که دا ووایو چې ناسم رواجونه چې زموږ تاسو په ټولنه کې حاکم دي، هغه رواجونه چې هغه مثبت نه دي، منفي دي، هغې ته شا کړو، په یوازې اسلامي احکام رامخکې کړو. ځینې داسې رواجونه دي چې موږ تاسو حتی په اسلامي احکامو، شرعي احکامو هغې ته موږ تاسو ترجیح ورکړې ده. نو هغه ناسم رواجونه، هغه ناسم طریقې چې موږ تاسو خپلې کړي دي یا کلتورونه دي، هغه که موږ تاسو د خپل ژوند نه منفي کړو نو لرې به نه وي چې موږ تاسو به تاوتریخوالی راکم کړی وي او د حقوقو د ورکړې برخه به. ډېره مننه ستاسو څلورو واړو نه ډېره مننه چې نن پروګرام کې بیا هم ګډون راسره وکړو او د موضوع نه بحث وکړو. د زرګون تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو ستاسو نه مننه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې مبارزې تر سرلیک لاندې دغه پروګرام چې ستاسو لپاره نشر شو، پکې د کورني تاوتریخوالي اړوند، همداشان د ښځو تاوتریخوالي پر وړاندې د اسلام دریځ او د کورني تاوتریخوالي بدې اغېزې او په راتلونکو نسلونو باندې د عمومي د تاوتریخوالي اغېزې موږ په همدې لویو موضوعاتو باندې بحث وکړ او حل لارې مو هم وړاندې کړې. همدلته پروګرام پای ته رسو. د نن پروګرام ډېر قدرمن میلمانه مو د ایوبي الشفا روغتون د داخله څانګې د داخله ناروغیو متخصص عمران، مدني فعال صفت الله پیوند، خبریال او ژورنالیست حبیب شاه سمیب، د استاد حکیم تڼیوال، د طبي علومو استاد مولوي صاحب نعمت الله ساده. تاسو نه مننه. تر بیا ښه وخت.